د افغانستان مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي افغانستان ته ستنېږم که مې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یوه غوښتنه ومني. احمد مسعود چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی، د احمد شاه مسعود زوی دی، په پنجشیر ولایت کې حضور درلود، خو د طالبانو له راتګ سره سره له هیواد ووت او د طالبانو پر ضد یې مقاومت پیل کړ. احمد مسعود له طالبانو دفاع وزیر څخه وغوښتل پنجشیر ولایت واک دې ماته راکړي. ویلې د سرتیري هر څه دې دستا وي، خو یوازې واک یې ماته راکړه. خو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې په ځواب کې ویلي دي ته کولی شئ افغانستان ته راستون شئ، نو مونږ نشو کولی چې په افغانستان ویش کړو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه وغوښتل چې پنجشیر ولایت ماته راکړئ، نو بیا هیواد ته درستنېږم. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې په ځواب کې وویل مونږ افغانستان ویش نشو کولی، دا کورنۍ ناامني رامنځته کوي. نو ستا څخه مو هیله ده چې خپل هیواد افغانستان ته راشه. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.